سلامونه خوږو ستړي مشي تاسو خبرې زه نن تاسو داسې یو شخصیت له بوزم که نه چې ډېر خلک به د هغه د شعر سره اشنا وي خو د هغه د جوسې سره نه او ډېر خلک به یې د لیدلو په ارمان وي نو راسره اوسئ ښه ارباب لنډی ته بوزمه د لنډی خلیل استاد سم پخ کړی دي مونږه خیر دې غوښه پخو نو تا اوس دال یادول اوس غوښه یادې دال نو خوړو غوښه پخو دومره واچو وګورئ چې د 500 ښکاري ښه رام ما کوه ټیک دی بل ښکلي زړه که د لنډی خلیل له ورکې ښې سیوا به ستا د حسن قدر ډېر سلامونه خوږو ستړي مه شئ څنګه چې ما تاسو ته په شروع کې وویل چې نن هم یو داسې شخصیت له بوزمه چې د هغه د شعر سره دا ټول پښتانه اشنا دي خو د سحرې سره او د جوسې سره به ډېر کم خلک اشنا وي او ډېرو کمو خلکو به لیدلی وي خلیل صاحب ما درته وښولو نن سبا د ژوند په هغه حالت ولاړ دی چې ډېر زیات کمزوری شوی دی څه د عمر تقاضي شي او څه نورې د ژوند منډې تړلې شي نو ورسره مې رابطه وشوه ټیم مې راله راکړو یاره دومره زه خوشحاله یم او دومره منندوی یم که نه چې بس زه هېڅ نشم ویلی ځکه چې زما ډېر زیات غټ ارمان و چې زه دوی ووینم او د دوی سره رابطه وشي خو چې دې ته ما رینګ وکړو نو بس خلیل صاحب ما ته اړو نه ونه کړو ما دی چې څه ټایم راځې کله راځې نو بس تاسو راشئ نو غوښتل مې چې ستاسو دپاره د څه نه څه ریکارډ کړم ځکه چې دا موږ سره ملغلرې دي او خدای دې موږ سره عمري لري او خدای دې وله ژوند ورکړي خو بس هغه د ژوند په مقام ولاړ دي چې زه یم چې بس زه ډېره خوشقسمتي ګڼم چې ما ته ټایم میلاو شو زما دې سره ملاقات وشو نو چېرته هم مه ځئ راسره اوسئ ښه د خلیل صاحب نه یو څو پوښتنې کوم او بیا به ستاسو دپاره د څه شعرونه ریکارډ کوم خلیل صاحب ډېره مننه چې موږ ته وخت راکړو او په دومره معذوره سټه باندې ما ته ټایم هم راوویستو ډېره مننه بس امیر صاحب والله ستاسو زه ډېر دغه کوم چې کله کې ګورم تاسو که نه نو داسې د ناسې ډېر راباندې خو بیا بډبېره کې چې کوم دی هغه دغه کلام ریکارډ کړو ما دا امیر رضوان هلته کې نمبر دا درکړو چې دا دغه نمبر دی او بس سوراني ته مې ویل لاړ شو د کلندر بابا زمونږ د ژوند ملګری و په مشاعرو کې په دغه کې که نه بس هغه پرده شو او دا چې مشاعره وه سوراني ته مې ویل ما یار زه به دې کې به شرکت کوو بس بیا لاندې ودرېدم هغې ویل پاس ته خېږه مړه زه د ملګرو سره میلاو شوم دا لږه ده چې دا کوم زاړه ملګري د هغې بچو سره دا هغه د دربار دغه مې وکړو او دا سوراني بس چې کوم دی دغه دی غریب ما کم دی ته غلولی شي ګینې دو به دی ما به سره به خدای دې تاسو له صحت درکړي ما سره به انشاءالله موږ به راځو ستاسو سلام به کوو ما ته اندازه نه وه یاره بس زیاتره ملګري او زیاتره مشران شاعران ما
تاسو کړي دي کنه خو هغه وفات شوي دي خدای دې تاسو له ژوند درکړي بس خو شکر دی چې ملاقات مو شو ان شاء الله راځو به بار بار به دغه ملګرو لري ریکارډینګونه کو خلیل صاحب ژوند څنګه دی بس د الله احسان دی ژوند ته په اتفاق ژوند خو به تېرېږي پاتې کېږي نه خو تېر مې دي چې ستا په محبت کې ژوند او کنه او دلته خو که ژوند دی د غټانو دی دلته د غریب نشته عزت کې ژوند او کنه او صرف ستا د دوست سترګو دپاره ما تېر مې کړو رقیب سره مالت کې ژوند اوس خپل چیز مې ورته یاداشت نه ډېر لیکلي مې یاداشت مې چلغي بس د عمر تقاضا که نه زه ځکه مې ځان سره مال کتاب هغه ما راستلی تاسو کتاب چاپ دي یاره دوه مې چاپ کړي دی به درېیم هم تیار دی بس خدا ده چې ورته خپل اصلونه دغه شوم که نه همدغه یو دغه ده پکې چې په دې کې موږ سره دغه ملګرو سوراني شو داسې نور ډېر ملګري چې موږ سره په هغه کې تاوان او دغه کړی دی او کوي دغه ملګرو ته منتظر دي مطلب دا دی چې دې لپاره ما ځان سره کتاب ما راشه یاره څه چې دا دی چې غزل درته نه که داسې بس چې څه ستا خوښې هغه راته ووایه غزل دغه دی ویلی دی چې لا مې خوله اخیستې نه وه د دلبر نه چې ملا کړې چغې جوړې د ممبر نه او پرېږده مه کوه چې شونډې دې پې سرې شي لرې نه کړې خوله زما د زړه پرهر نه او زه او یار زړه کې دننه دواړه ښه یو بل دې هېڅوک پکې نه راځي بهر نه او د کعبې په اوسېدو باندې یې څه کړې چې د خس فیستلی نه شي د بهر نه د کعبې په اوسېدو باندې یې څه کړې چې د خس فیستلی نه شي د بسر نه او په تمام عمر کې هیر برانه نشي که یو ځلې مې یار تېر شو د نظر نه او د بڼو غشو کې اور د شونډو اولي لا تپوس نه کړي د زړه او د ځیګر نه او په لنډا کې خلیل ستا په تمه ناست دی بېنوا به څنګه لاړ شي ستا د در نه فرشتو سرونه ټیټ کړه ستا په خپو د احترامه خدای نشته په دنیا کې ستا په رنګ یې وه ګلفامه او تورې شپې تورې څرې وي چې په زړونو راخورې وي ټول محفل رڼا رڼا شو چې راپورته شو د بامه او خلک هر څه هر څه وایي ستا د مینې لیونی یم نامه بل چا سره یاره چې زما نه کړي بدنامه او د دې ټولې دنیا خوند خو ستا په زړه دننه شته خو ته د چا چا په نصیب وي ای د عشق د میو جامه او د لنډا د خلیل یاره چې دا زړه پې لږ خوشحال شي سپین سهار مخ راښکاره کړه د زړه سره د ماښامه دا غزل دی چې ای ساقي کله کله جام راکوه دې ما غریب له هم لږ پام راکوه او ستا په کوڅه چې زه تېرېږم ښکليه خیر دی جواب خو د سلام راکوه او چې د خپل حسن صدقه وباسي شونډې سرونه لږ انعام راکوه او چې پیرزو کېږي د وه ګرانې په ما چې پیرزو کېږي د وه ګرانې په ما زما د زړه لږ ارام راکوه او یو څاڅکی احساس کې د لنډی خلیل له خیر دی سحر او بل ماښام راکوه مونږ دغه چې خپلو ساتلو سپو خوړلي یو مونږ په بلاګانو اورېدلي یو مونږ او د دوی کسور پکې ذره نشته دی ټول پسې خپله ودرېدلي یو مونږ او ټول د یو بل د وینې څکو دپاره هر وخت میدان ته راوتلي یو مونږ او د مړزانو په شان هر وخت دوی خپلو کو تل یې جنګولي یو مونږ او مونږ په ځان ډېر ښه پوهېږو ټولو چې قربانو له یې ساتلي یو مونږ او مطالبه خو به د وټ ضرور کړي چې خیرات له رابللي یو مونږ خو لا مونږ غریب به خدای ساتي په ځمکه ګینې دې خلکو خو وجلي یو مونږ او زمونږ د پاک وطن ډاکوان غلونو نور بس د خوبه پاسېدلي یو مونږ او د خوا و شا دغه پیرمخو خلکو په تش په ششو پنج کې اچولي یو مونږ د خوا و شا دغه پیرمخو خلکو په ششو پنج کې اچولي یو مونږ او ګرانه وطنه ستا په پاکه خاوره نن د تل لازغو د پاسه تلي یو مونږ حق چې غوښتلو د لنډی خلیله نو په دغه خولو یې وهلي یو مونږ چې کړي ورسره لوبې یا خوبانو تاسو څه کوئ ازغي مې ښخوئ زړه کې ګلانو تاسو څه کوئ او وینه خو چې ټوله بس ته تاسو ښکلو اوس کله د زړه سره زما نور سرو لبانو تاسو څه کوئ او زاغان ورته د لرې نه په بد نیت راکو شوي دي چمن مطالعه کېږي و مالیانو تاسو څه کوئ او د لوږې دا غریب خلک به مړه شي خود به خود خپله
خو بیا به ای وړو وړو خدایانو تاسو څه کوئ ډېر ښه دی دا بیا ووایه. او د لوږې دا غریب خلک به مړه شي خود به خود خپله خو بیا به ای وړو وړو خدایانو تاسو څه کوئ او دا قانون چې شته دی چې غټان د وي غټان غمیش نو بیا په دغه ځمکه غریبانو تاسو څه کوئ او زړه زمونږ د ځان سره په ځان پورې جوړ کړي یې زړه زمونږ د ځان سره په ځان پورې جوړ کړي یې پراته زمونږ لستوڼو کې مارانو تاسو څه کوئ او سر دغه پښتون درته په هېڅ کې ټیټوی نه شي کعبه کې د خلیل پرتو بوتانو تاسو څه کوئ بله مقطع ده چې ګرانو د لنډی خلیل خو خپل زه درته وښودو خوښه مو ده اوس چې په ما ګرانو تاسو څه کوئ نو امیر صاحب ستاسو د خوښې باندې ما خو درته وویل ډېر څه دغه دي خو ستاسو د زړه دپاره دغه باندې ما یاره مخلص سوراني صاحب هم چې دغه ما ویل ورته مې دغه کړي چې راشه یار هغې به راځي بس دا ښه ده چې هغه د خوږ لین چې در سره لاره کې مې لوړ شو ورسره راغی ستاسو ډېره ډېره مننه زمونږ امیر صاحب چې کوم دی موږ ستاسو هغه دغه هم چې کوم دی زه هغې کې ما سره خلک په ډېر دغه باندې کې بس د هلکانو ته یم ګنې دې په دې موبایل دغه باندې ډېر نه لګېږم ما فیسبوک کې لګیم خو چې کار پکې راشي ورته یم راشي یار دا کار پکې ستا کمنټ هم ماته راځي ستاسو لایک هم ماته راځي زه ستاسو هغه مینه ګورم چې اوس زموږ ځوانانو له څومره ډاډګیرنه ورکوي ډېره چې یاره دا نوي دقیقې چې ډاډګیرنو دې دغو نه کړي که نه نو دا به څوک کوي